بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبه دا ده چې په دې مقام کې منګه د بلوغ المرام د مؤلف حالات بیان کو. دا نو ویلي تاسو سره کتابونو کې شته ده تعریف بالمؤلف او دغه خلاصه ده تمام ان شاء الله. دا دې لپاره چې د مصنف شانو پیژنو دا وړو کې سره نه ده. دغه کتاب سره ستاسو محبت پیدا شي نو الله با موږ له اجر امرا کی او د عمل توفیق. د اسم کنیا ابو الفضل لقب شهاب الدین ده، نومي احمد ده، د پلار نومي علي، د نیکه نومي محمد ابن محمد ابن احمد الکنانی الشافعی. او شافعی مطلب دا نوی د دې علماء په باره کې چې ګنه دوی د امام شافعی مقلدینو دا خبره مزده کوي. هغه دا ده چې امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې دا فرمایي چې زمونږ او د سلف علماء چې کوم نسبت مسلک ته کیږي د دې مطلب دا نه چې موږ په ټولو مسلو کې دا غوي مقلدین یو، بلکې دیتا توافق الرأي وای. توافق الرأي وافق رأينا رأي الشافعي. کنه نور تقلید په وجود نه لرو، دا په خپل ائمه مجتهدین دا شافعي نسبت دا ورسته خلق ورپسې لګي فلانه حنبلی دی فلانه شافعي دی قطعا بلکې ابن حجر په فتح الباری کې ډیر ځایونو کې د امام شافعي سے په مسلو رد کړی دی. نو که تقلید وی نو ردی به ولې فکو نو د سلف علماء په نسبت کې چې شافعي مالکی حنبلی حنفی راځي نو د دې دا مطلب نه وی چې هغه غیر مقلدین دي. المعروف بابن حجر العسقلاني دا مشهور دی په ابن حجر عسقلانی شرا. د نورم ډیر شي لقبونه شته دی. حامل لواء السنه، قاضي القضات، اوحد الحفاظ والروات. پرتکون کې دی د جنډې د احادیث د پاره لواء بیرغ توای. قاضي القضات دی او حفاظ کې حافظ دی او په باب د اسماء او رجالو کې وتیدی تولا حاصل لې. یعنی د څه فن نشته د حدیث ورسته بداوی او چې په کتاب نه لیکلی او الله قبولیت هم ور کړی دی. تر اوسه پورې په درس نظامی کې هم د کتابونه چلی. شرح نخبه الفکر د اصول کتاب دی، تقریب التهذیب د اصول کتاب دی، تهذیب التهذیب د اصول کتاب دی. دا د لیکلي دی او المدرس دی فی الحال مدرس دی رسل کی. په مصر کې په لسم د شعبان 903 هجری کې پیدا شوی دی او ملته غټ شوی دی. د 9 کالو په عمر کې قرآن حفظ کو او دارنګي الحاوی او مختصر د ابن حاجب دائم حفظ کړو. مکه مکرمه ته تله ده التبا محدثینو نو الته سما د حدیثو کړی دا نو حدیث چې واورید نو شوق ور سره پیدا شو نو د حدیثو په طلب کې سي مشغول شو او سفرونه وکړل حجاز شام مصر ته او د الزین العراقی سره لس کاله پاتې شو. وتفقه بالبلقيني او علم فقه حاصل کړل د بلقيني عالم سره. هغه وخت مشهور ابن الملقن د کتابونه وسم شته نو دا کتابونه د دوی نه ورسل. واجتمع له من فطاحل الشيوخ ما لم يجتمع لاحد. او راجم شوی دي د لپاره هغه پهلوانان شیخان یعنی مضبوط په علم کې چې دای چا هم دسینو او دې ټولو د ته اجازه ورکړل چې ته مفتی هم او مدرس هم
واخذ الاصلين وغيرهما عن العز بن جماعه صحیح بخاری او صحیح مسلم اغشتیو د عز بن جماعه او دارنګ نور د حدیثو کتابونه هم د دنس دکړو لغت د مجد فیروز آبادی نا غشتیو علم عربی د عماری نا غشتیو ادب او عروض د بدر المشتکی نا غشتیو او دارنګ کتابت هم د یو جماعت د علماو نه کړو وجد فی الفنون او کوشش او خواري کړي و په فنونو کې حتی بلغ فيها الغايه تر دې چې انتها ته ورسېده او وقرأ بعض القرآن بالسبع على التنوخي او بعض حصر القرآن په قرات السبع سره ګره قاریم دی ښا قرات السبع سره هم لستلی دا 50 سره تنوخي ته ویلي دا د علم قرات استاد دی تصدى لنشر الحديث اهتمام کړو د نشر د حدیث د پاره او مطالعه قراءت نور تنستل افتاء درس تفسیر حدیث فقه وعظ فغنو زینو کې دا کړو وخطب بالازهر او خطبه به ویلي په ازهر کې دا ازهر جامع سر چې وي په مصر کې مشهور وسم شته ده ها شیخ حسن جان دا غنه فارغ او دارنګي دتبا فضلارات للرؤوس العلماء برات ليغترفوا من فيضه چې د فیضان نه د علم نه لپې ډکی کی او د علم نه تند ماته کی د یو نیم سلونه تصنیفونه ډیر دي او وقل ان تجد فنا من فنون الحديث برکم بدشي چې یو فن د فنون د حدیث نه الا وله فيه مؤلفات مگر دغه په کې سي مؤلفات تعریفونه به حافله غټ غټ او دغه په جون کې دا تصنیفونه دا خوارشي وتهاداها الملوك والامراء ملوک والامراء او د خپل تصنیفات چې د بادشاہانو ته هدیه کړیو او کچرته یو کتاب هم نه مگر فتح الباری چې شرح د جامع صحیح بخاری د لکفا دا هم سوا کافی وا لكفى في الإشارة بذكره والوقوف على جلالة قدره يقينا دا كتاب فتح الباري چې دا بحق فرشتیا سره هو قاموس السنة دا سانچه د سنت دا قاموس سانچه ته وایي چې یو لغت پکې تلل کیږي او دارنګي د فتح الباري شروع 519 هجری کې کړی دا 15 کال مخکې ورله مقدمه لیکلې او 514 کال کې او ناسلور کال مخکې وانتهى منه في غره رجب او د دینه په د رجب په میاش کې غره دي ته چې سپوږمۍ کاملې روخانه د رجب په میاش کې 522 کې تفارغ شوه دی تقریبا په دې شرح باندې 15 کال لګولي ځکه ولس چې د 200 خونه منفي کې سو پاتې کی 15 پاتې کی نو 15 کال په فتح الباری لګولي دی په لیکلو باندې وقد اولم عند ختمه وليمه حضرها وجوه المسلمين چې کله فتح الباری مکمل کړلا نو یو دعوت تیار ک دعوتنامه چې باغې کې مشران مسلمانان راوختل 500 دینار اشرفی پاغه باندې مصرف کړی وی او بعض بادشاہانو ته طلب کړو واشترا ب 300 دینار په 300 دینار به په ور خرڅ کړلا نسخه خوري شو کنه خپل نسخه د فتح الباری او بادشاہ ته په شو ور کړل په 300 دینار فجزاه الله عن السنه خير الجزاء امين باشر القضاء بالديار المصريه په مصر کې د مصر په علاقو کې قضاوت کړی دی به وته دیار الشامی یو څو کال ورسته وسپارل شو مستقل التقاضیو چې یو اشکال تقریبا د دینه په زیات ورواختل وکانه اولا يمتنع عن الدخول في القضاء اوله کې ځان د قضا نه ساته ځکه چې وای د شنه چې ګناګار نشم تر دې پورې چې حتی والله السلطان قضيه خاصه
د مقرر ک په یو خاصه فیصله باندې نو هغه فیصله وکړه او دا غي خوخه شو نو به نائب ونیو د بلقینینا ثم ناب عن البلقینی دا یو قاضی دا غ بادشاہ حينما الح عليه فهغه وخت چې دته الحاح وکړي چې شابه شي وس به قاضي کیږي بس تعالی چې الله دومره علم درکړي نور بس کیږي قاضي کیږي نو به دا غي نائب شو او دا نیابت جاری تر دې پورې حتی قلد القضاء الاكبر تر دې چې قاضي القضات ته جوړ شي وکانه تقلیده یوم السبت او دې چې کله قاضي مقرره د ټولو قاضیانو مشر د خالی ورځوا دولسم د محرم 820 هجری کی ثم توارد عليه الانفصال والتقلد 7 مرات به په د باندې پر لا پسیره لکله به قضاوت پر خود نو به ته خلکونی او قاضي به کبه به پر خود به وزل داسې وشو حق مرات وكان اخر انفصال اخره کې چې جدا کېدو نو جماد الاخر قال 852 وهي السنه التي توفي فيها او دا کالو چې دې په کې څه شوی وفات شوی نو په 852 کې چې وفات شي د عمر جوړیږي تقریبا یو کم اتیا کاله وسو درې یا نواله تر 852 پورې څو کاله جوړیږي یو کم اتیا یعنی 9 کاله عمر الله ورکړی دی هذا الى تواضعه وحلمه واحتماله وصبره وبهائه وظرفه بها چې سخاوت ویل شي ظرف زیرکتیا ته وي وقيامه قيام الليل وصومه او د روزي واحتياطه او د احتياط وورعه او د تقوا وبذله وكرمه او د خرج او دارنګ عزت وهضمه لنفسه او د خپل ځان عاجزي وميله الى النكت اللطيفه او د ميلان اغباري کو نقطو ته او نوادر الظريفه او هغه نادر واقعي ظريفه چې ډیر او خیرته غختله وفريد ادبه او دارنګ یکتاوالی د ادب دته مع الائمه المتقدمين والمتاخرين چې د متقدمین امامانو سره هم او د متاخرین سره هم ومع كل من يجالسه من صغير وكبير ورچا سره چې ناشته نو دا خبرې د دنه او معلومي وي چې ابن حجر داسې سره دی توفي بعد العشاء ليله السبت د خالی پشپ باندې د ماخستن نورستا فاطم د ذل حجې په کال 852 کې وفات شوه دی اجل الله له الثواب الله دې لوی ورکي هغه ته ثواب وجزاه خير الجزاء والله دې سور کې دتا غوړه جزاء زما تیم په سو ختميږي شلبان دي تیم صحیح معلوم دي ها نو په دې خو ان شاء الله پوه شو دا ځان لخپل وګورئ کله چا کتاب کې نه دا نور څه مطالعه کوي دا ډېر لوی سره تر شوی دی او د شي برکتی شانتي دی کتاب ته ولول هر کتاب چې د ولول تاکي ملکه راځي که شرح نخبه الفکر دی ولول څه تبوي چې ځان نه ملتامه پیدا شي چې د جرح او د تعدیل څخه ناسپوها ما سره شته ها نو دا سره بسم الله الرحمن الرحیم دا اوس د ابن حجر خپل مقدمه د بلوغ المرام نه فرمایي خاص په امداد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه رحم کوونکی د شروعکم الحمدلله صفاتنا د کمال خاص الله لردي على نعمه الظاهره فنعمتنا دا چې ښکار دي والباطنه او پټ دي قديما مخكني وحديثا او وسني نعمتنا دا محمود عليه بها محمود به ومحمود عليه والصلاه نزول رحمت دی والسلام سلام دی علی نبی په نبی د الله او رسول او رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دلته به دی صاحب د غراوړي دا نقطې وړي خبرې چې دا مونږ کوم ذکر کړی دي نو زه نه وایم بس هلته ویل دي کنه به ویل تاجت نشته چې حمد څه ته شکر څه ته مدح څه ته وآلی او د پالی وصحبه الذين او د په ملګرو هغه کسانو سارو چې دوی تک کړو تلیو سار يسير سيرا باب ضرب يضرب وجوفي اي
فی نصرت دینه ومدد دین د رسول الله کی سیرا حثیثا مزل تیز سیرا مفعول مطلق موصوف حثیثا صفت مزل تیز وعلى اتباعهم الذين ودد فتابدارانو وکسانو ورثوا العلم چې دوی په میراث کې اغستیو علم لرا چې دوی په میراث کې اغستیو چا لرا علم لرا یو ورثو دی ها ورثو به بل ته پرې خودل صحابه چې دی هغه خود نبی علیہ السلام نه میراث کې علم اغستیو نو ورثو که ورثو شنو به بل ته پرې خودل ته ویل شي هو العلماء ورثة الانبياء علماء وارثان د انبیاء دي اکرم بهم وارثا وموروثا څومره عزت مندي دا صحابه په اعتبار د وارث سره او په اعتبار د موروث سره اکرم بهم صيغه فعل تعجب ده بهم کی ضمیر راجی د صحابه وتا څومره عزت مندي وارثن د جهت د میراث نه وارثن موروثن منصوب بنا بر تمیز وارثن موروثن منصوب بنا بر څومره خسته دي په اعتبار د وارث کېدو سره چې د الله د رسول د علم وارثان دي او موروثه چې د دوی نه به میراث ولې شوی دی دا علم به ورسته تابعین ته پاتې شوی کنه څومره موروثین دي دا اما بعد پس د امور ثلاثونه چې بسم الله حمد صلوات سلام نه او اما کې خبر تاسو وکړلې بعدو کې به تراشي ان شاء الله چې درې حالت لري او دو حالت د اعراب دی او د بنا دی دلته د بنا حالت دی مبنی هغه وخت چې مضاف الیه حذف یو پنیت کې مراد وي دلته مراد دی اصل کې اما بعد البسم الله والحمد لله والصلاه والسلام فهذا مختصر دا یو مختصر کتاب دی یشتمل علی اصول الادله الحدیثیه چې مشتمل په اصول د دلایل الحدیثیه دسی ادله چې هغه حدیثی دلایل دي یعنی حدیث د براءه الاستحلال وای کتاب په شروع کې دسی لفظ راول چې د ورسته کتاب تعلق ور سره للاحکام الشرعیه چې دا دلایل د چا د پاره دي د احکام شرعیه او د پاره دي حررته تحریرا بالغا مالک له دلرا پلیکلو بالغا مقصد تر رسون کی بالغا چې مقصد تر رسون کی چې تداول له مقصد ته رسي ليسير من دې د پاره چې وګرځي هغه څوک يحفظه چې یاد کی دې کتاب لرا من بین اقرانه په مابین د خپل همزولو کې نابغا ماهر د فن اقران جمع همزوری ته فارسی کې څه ویل کا همزوری وته وای نه فارسی کې همزوری ته څه وای ها همسن یا هم عمر او دغه ورته وای دغه من بین اقرانه نابغا من ماهر ويستعين به الطالب المبتدئ او مدد حاصل کی به په دې کتاب سره الطالب وغه طالب المبتدئ چې نوې شروع کون کې ده ولا يستغني عنه او بے پروا نشي د دې کتاب نه الراغب المنتهي هغه اعلان کون کې او منتهي چې انتها ته رسیدون کې یعنی د دې کتاب ضرورت مبتدئ ته هم شته او منتهي ته هم شته اوس رموز ذکر کوي خپل د دې کتاب رموز ذکر کوي وقد بينت عقب كل حديث او په تحقیق سره ما بیان کړی ورسته د هر حدیث نه څوک می بیان کړي من هغه چالرا اخرجه چې راوستلې ذکر کړی دغه حدیث من الائمه د امامانو یعنی کوم حدیث چې نقل کمانو به اخره کې راوړم چې دا کوم کتاب کې دی رواه البخاري رواه الامام مسلم رواه الترمذي رواه ابو داود داسې ویلي دي وقد بينت بتحقيق سر ما بیان کړی عاقب كل حديث ورسته د هر یو حدیث نه من هغه چالره د بینتو د پر مفعول به دا من ده من هغه څوک اخرجه چې ذکر کړی وي دغه حدیث من الائمه د امامانو نه
دا ولی می دا کار کړل اراده نصح الامه د فار د اراده د خیر خواهی د امت فار د اراده د خیر خواهی د امت چې حدیث ذکر شي نو چې تخریج ذکر شي کنه چې کم کتاب کې دی نو فل مراد بالسبعه مراد په سبعه سره اے زبویه مچه رواه السبعه نو د 70 به کم کتابونه مرادي احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه شو کتاب شو هو کتاب شو رواه السبعه دغه مراد دي وبالسته او مراد پشپغو کتابونو سره من عدا احمد مراد سوق دي سیوا د مسند احمد نه بیا شپږ زوی رواه السته نو سیوا د مسند احمد نه دا مذکور بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه صحیح شو وبالخمسه او مراد په خمسه سره من عدل بخاری و مسلما د بخاری او د مسلم نه علاوه چې سوق دي یا دا من ویل شيخه من او من دوا او بالسته من عدا احمد پښپو سره مراد هغه څوک دي چې د احمد نسیوالي وبالخمسه من عدا البخاري ومسلما او پښپو پنځو سره هغه څوک دي چې بخاری او مسلم نه علاوه دي نو ګوره مسند احمد بیرته داخل ک خمسو کې په ستو کې مسند احمد خارج دی او په خمسو کې مسند احمد داخل دی سوچ کوی دیتا وقد اقول او کله کله بزویما الاربعه واحمد سلور راوړی دی او امام احمد راوړی دی سلور راوړی دی او شار راوړی د دې بالخمسه نه به تعبیر کله داسې کومه ذکر به ما چې رواه الخمسه هم مسند احمد او سلور دغه کتابونه او کله به ما چې رواه الاربعه واحمد نو هم دغه خمسه مراد دي د بخاری او مسلم نه علاوه فوها شوي وبالاربعه او مراد په اربعه سره من عدا الثلاثه الاول چې د درو اولنونه علاوه دي نو درو اولنی سوق دي احمد بخاری مسلم د دین علاوه ورسته تسوي اربعه وي احمد بخاری نه احمد بخاری مسلم چې تلری کې نو به د دین ورسته څلور مراد دي نو ګوره په سبعو کې هټول داخل دي په ستو کې د مسند احمد خارج دي په خمسو کې مسند احمد داخل دي په اربعو کې به مسند احمد خارج دي او بخاری او مسلم خارج دي وبالثلاثه او مراد په دریو سره من عداهم والاخير هغه څوک چې ما سیوا د مذکور نوي من عداهم هغه څوک په ثلاثه سره به څوک مرادي هغه څوک چې ما سیوا د دوی نه دي ما سیوا د سلور ورستنونه اولنیو اول اخیر به څوک دی ابن ماجه دا او وبالثلاثه او مراد په ثلاثه سره من عداهم هغه چې ما سوا د مذکور ندي ما سوا د مذکور څو عدد ثلاثه الاول هغه درې ولنی نو مسند احمد بخاری مسلم د دین علاوه ورسته خو څلور پاتې شو نو والاخير ورستنه ابن ماجه مراد شو ګوري من عدد الثلاثه الاول من البخاري ومسلم واحمد د دین علاوه شو والاخير او من عدل الاخير د دین علاوه شو چې هغه ابن ماجه ده په ثلاثه سره بده د سوق مرادي ابو داود ترمذی او بل نسائی بس ځکه من عداهم درې ولنی مسند احمد ده صحیح بخاری ده صحیح مسلم درې غلر شو او اخره کې ابن ماجه لري شنو درې منځ کې پاتې شو کنه خوش اکرامه وبالثلاثه مراد په ثلاثه سره من هغه دي
عداهم چې سیوا د مذکور اولنون دي اولنی درې لري کا والاخير او دا سلور الاخرنه هم لري کا ابن ماجه نو مسند احمد صحیح بخاری صحیح مسلم لري شو ابن ماجه لري شو نو څوک پاتې شو ابو داود او ترمذی نسائی ثلاثه سره دا مراد دي وبالمتفق او مراد په متفق علیه سره البخاری ومسلم بخاری او مسلم وقد لا اذكر ما هما غيرهما او کله کله بزدوی سره بل څوک نه ذکر کومه حدیث به بخاری او مسلم کې او نور کې به می خوځبه ویم چې رواه البخاری ومسلم او نور به هم راوړي نور به کله نه ذکر کوم ځکه چې بخاری او مسلم کې ذکر شو خو صحت معلوم شونه ک نورو کې ذکر شي او ک ذکر نشي وما عدا ذلك او ما سوا د دین چې دی فهو مبين غخار دی وسميته بلوغ المرام من ادله الاحکام معلوم کې خود دې مختصر کتاب لرا بلوغ المرام بلوغ رسول مرام مقصد تا من ادله الاحکام دا وز د بلوغ المرام من بیان له من ادله الاحکام چې هغه دلائل د احکام دي بلوغ المرام څه شه دي دلائل د احکام دي والله اسال خاص د الله نه سوال کوما اصل کې اسال الله د مفعول مقدم نه د تخصیص د پاره والله اسال خاص د الله نه سوال کوم الله يجعل ما علمناه علينا وبالا چونه ګرځي موږ په هغه څه باندې چې موږ په پوښیو علينا په موږ باندې وبالا سزا سوال باندې پوښوي کنه والله خاص د الله نه اسال سوالکم الله يجعل ما علمناه چې ونګرځي هغه چې موږ ذکر دي علينا وبالا په موږ باندې وبال سبب د سزا د عذاب وان يرزقنا العمل او بل د الله نه سوال کوم چې راکې موږ ته عمل بما په هغه باندې يرضاه چې خو خي غیر رضا کی په غي باندې سبحانه وتعالى په داسې حال کې چې الله پاک دی وتعالى وچد دی بس دې ګرانو یو ځل په لفظن تیر شي اسی آسان ښکاری خو چې تیر شي لږ بم سزدک